بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ نوی درس په ورډ پروګرام کې انزرټ ټب او وروسته هم سمارټ آرټ دی. دې په واسطه کولی شو چې د پوزیشن لپاره مختلف جوړښتونه جوړ کړو. مثلا راځم سمارټ آرټ ته، غواړم چې په دې کې مثلا دا د تشکیلاتو په اړه هم کولی شو چې وکاروو. راځم مختلف ډولونه شتون لري. آل، لیست، پروسس په ډول دي وي، سایکل یعنی په دې ډول دي وي. زه غواړم چې د سایکل برخه کې هم د ریلیشنشپ یعنی د اړیکو په برخه کې مختلف ډولونه میټریکس دي وي، په دې ډول پکچر انځوریز دي وي، مختلف ډولونه شتون لري. راځم په هر صورت لیست ته په دې کې یو بڼه یې غوره کوم، مثلا دغه دي وي. اوکې، دې کې کولی شم مثلا ویې لیکم او بڼه یې کولی شي دې لارې بدله هم کوم. مثلا دلته لیکم کمپیوټر. اوکې، یا مثلا دا مینس کې ورته بڼې تبدیلوم، دې لارې ورته وایم چې دا دې په اوکې په دې بڼه دي وي. راځم کمپیوټر شو، بیا راځم دلته ورته وایم چې سافټویر، لومړی باید هارډویر راشي. اوکې، او دلته چې کوم دی باید اوکې کنټرول پلس زیډ ورته وایم او دلته باید سافټویر راشي. اوکې، که چیرې ورته وایم چې په دې کې د یو بل شیپ هم جوړ شي، اډ شیپ ورته وایم اډ افټر، وروسته له دې څخه دې جوړ شي. مثلا دې کې ورته کولی شم چې سیسټم سافټویر او په همدې ډول یو بل هم غواړم چې جوړ کړم افټر دی اپلیکیشن سافټویر. اوکې، په دې ډول کولی شو چې دا وکاروو. دې نه چې کوم دی اډ بولیټ، دې کې کولی شم که چیرې زه یو دانه نوی جوړ کړم په هغې کې بولیټونه وکاروم، نو دلته ورته وایم اډ بولیټ. کولی شم چې مختلف ډوله بولیټونه پکې وکاروم، انټر پریس کوم، بولیټونه پکې کاریږي. اوکې، لکه چیرې زه زوم کړم دلته ښکاري. اوکې، په دې کې بولیټونه کارېدلي دي. دلته کولی شم چې لیکل بیا ځلې زیات هم کړم. دې وروسته چې کوم دی ټکس پن، دلته ټکس پن ښکاري، کولی شي چې دا له دې ځایه څخه زیات او کم هم کړو، یا یې ولیکو یا یې له منځه ویسو. غواړم چې دا نه وي کلوز کوم، لکه چک وي نو ښکاري او که انچک وي نه ښکاري. دې وروسته راځم دلته ریموټ وړاندې وړي او پریموټ شاته راوړي، رایټ ټو لیفټ ښي نه چپ خواته او چپ نه ښي خواته، موو اپ پاسې وړي، موو ډاون ښکته یې راوړي. په څه ډول دلته چې کوم دی سافټویر سیسټم سافټویر دی او دلته سافټویر دی، غواړم سافټویر ښکته راشي. په دې ډول سافټویر کوم خواته لاړو. اوکې، کنټرول پلس زیډ، سافټویر دلته دی، غواړم چې دا ښکته راشي، موو ډاون ورته وایم. اوکې، سافټویر ښکته شو، سیسټم سافټویر پاس شو. غواړم چې دا بیرته پاس شي، موو اپ ورته وایم. په دې ډول دې نو چې کوم دی لیاوټ، لیاوټونه دلته هم شتون لري، کولی شم چې دا تبدیل هم کړم، مثلا په دې ډول دي یا هم په دې ډول دي. اوکې، کمپیوټر او دلته لیکم هارډویر. اوکې، غواړم یو بل جوړ کړم، اډ شیپ ورته وایم، وایم چې دا چې کوم دی سافټویر. اوکې، په دې ډول
کولی شو چې فکر او مختلف ډولونه یې دلته شتون لري په دې ډول دي وي اوکې دا سلیکټ کوم غواړم چې دې نه وروسته جوړ شي نو په دې صورت کې ورته وایم چې add below وړاندې دې جوړ شي دا چې کوم دی دا له منځه وړم وایم چې په دې ډول کنټرول پلس زائد راځم کنټرول پلس زائد ورته وایم په دې کې دا ډول یې غوره کوم او وروسته ورته وایم چې دې نه وروسته دې جوړ شي اوکې په دې ډول دلته لیکم هارډویر اوکې او دلته لیکم computer او دلته لیکم computer parts اوکې دوه ډوله لري سافټویر او هارډویر دا کولی شو چې په دې بڼه البته وکارو چینج کلر دې په واسطه کولی شم چې رنګونه یې تبدیل کړم په دې ډول دې وي اوکې یا هم په دې ډول دې وي اوکې دې وروسته چې کوم دی سمارټ آرټ سټایل البته ډولونه یې کولی شم تبدیل کړم 3D دې وي په دې ډول دې وي یا هم په دې ډول دې وي مثلا په دې ډول دې کولی شو چې دا هم وکارو دې وروسته ریسیټ ګرافیک بیرته خپل سټنډرډ شکل ته یې راوړي دې وروسته چې کوم دی فارمټ دی فارمټ موضوعات په دې کې کولی شم مثلا دا چې کوم دی دا موضوعات چې کوم دي فارمټ کې چینج شیپ لکه ایډیټ 2D 3D او لارجر سیمیلر په همدې ډول شیپ سټایل شیپ فیل آوټلاین افیکټ دا مو ټول لوستي وو په پیکچر کې هم اوکې که چیرې زه دلته یو پیکچر راوړم مثلا دغه انځور اوکې په دې کې فارمټ او وروسته دا موضوعات دا د پیکچر سټایل دی په دې کې دا چې کوم دی د شیپ سټایل دی البته دا موضوعات مو په شیپ کې هم لوستي وو چیرې زه یو شیپ راوړم دلته اوکې اوس په دې کې دا موضوعات ټول مو لوستي دي انسرټ شیپ سټایل فیل آوټلاین افیکټ اورډارډ دا مو ټول لوستي دي نو زه راځم په هر صورت یو کتنه بیرته ورته کوو راځم فارمټ ته په دې کې کولی شم شیپ یې تبدیل کړم مثلا په دې ډول دی اوکې غواړم دا چې کوم دی په دې ډول وي اوکې او دې نه چې کوم دی دا باید سلیکټ هم شرط همدا دی چې دا باید ورته سلیکټ شي که چیرې راشم بیرته فارمټ ته مثلا هارډویر دا چې کوم دی لارج دی وي غټ دی وي دا چې کوم دی سمال کوچنی دی وي دې نه وروسته سټایل یې په څه ډول وي دا ډول رنګ دی اوکې په څه ډول فیل شي شیپ فیل په څه ډول په انځور ترې ډک شي ورک اپلاین ورته وایم ځکه سیسټم کې نیټ نشته په دې ډول دی اوکې په دې کې انځور غټ شو دا کولی شم چې بیا غټ هم کړم اوکې په دې ډول دې نه چې کوم دی مور فیل کلر په دې کې کولی شم مختلف ډوله کلرونه هم یوز کړم په دې ډول آوټلاین یې په څه ډول وي غواړم چې ډبل وي او وروسته رنګ یې هم په دې رنګ وي اوکې آوټلاین کلر مثلا هغه دې سور وي په دې ډول افیکټ یې په څه ډول وي ریفلیکشن دې ولري خو په دې ډول کولی شو چې ویې کاروو دې نه وروسته چې کوم دی ورډ آرټ سټایل خپله لیکلو بڼه په څه ډول وي په دې ډول دی اوکې او په څه ډک شي په دې رنګ اوکې یا هم سور دی د لیکلو رنګ سور وي آوټلاین یې په څه ډول وي سپین وي اوکې د لیکلو آوټلاین که چیرې زه دا غټ کړم کنټرول A
اوس راځم فارمټ ته که چیرې زه د دې آوټلاین تبدیل کم مثلا دغه رقم دی اوس که چیرې دا زوم کو ښه په واضح ډول ښکاري اوکې آوټلاین بهرنۍ لینې په دې ډول دی اوس چې کوم دی ټکسټ افیکټ دی هغه په څه ډول وي مثلا په دې ډول دی یا هم په دې ډول دی مختلف افیکټونه پکې شتون لري او ارینج موضوعات دا مو ټول لوستي دي پوزیشن ډراپ ټکسټ برینګ فارورډ سینډ بیکورډ سلیکشن پن الاین ګروپ روټیټ او په همدې ډول سایز دا موضوعات مو ټول لوستي دي او د سمارټ آرټ نه وروسته چې کوم دی په ډیزاین ټاب کې دا باید کلوز کړم دا چې کوم دی چارت دی چارت په واسطه کولی شو چې مختلف ډوله آمار راوبخوي مثلا که چیرې تاسو د سپورټي لوبو هغه فیصدي د لوبو د نمبر لیدلی بیا هغه د چارت په شکل ښکاره کیږي غواړم چې په دې ډول چارت ورته سلیکټ کړم کالم دی وي بیا چارت دی په دې ډول یا لاین دی وي په دې ډول اوکې زه غواړم چې کالم دی وي خو په دې ډول دی وي اوکې کولی شو چې دا وکاروو البته دا د څه لپاره زیاته کارونه د دې چارت په اکسل پروګرام کې دی مثلا زه دلته لیکم چې name position salary احمد خان جان علي غني اوس راځم په همدې ډول دې وي دا کلوز کوم اوکې ټوټل په دې ډول اوس جوړ شو راځم لومړۍ موضوع ته یې اډ چارټ الیمنټ په دې کې کولی شم مختلف الیمنټونه ورکړم مثلا ټایټل دی ولري هغه دې هم کوم ځای کې په دې ځای کې وي غواړم ټایټل یې ولیکم مثلا سلري ریپورټ اوکې په دې ډول ټایټل دی او که چیرې راشم دا ټایټل چې کوم دی ورټیکل افقي دی وي نو په دې ځای کې لیکل کېږي کولی شم چې بیا ځلې هم چینجز پکې راوړم دلته لیکم سلري ریپورټ اوکې دې اوس چې کوم دی الیمنټ کې چارټ ټایټل په څه ډول وي زه غواړم چې هغه د سنټر کې وي یا اباو پاسه دی وي دلته لیکم مثلا highest salary په دې ډول دې نو چې کوم دی لیبل دی ولري سنټر کې اوکې او غواړم په دې کې دې نو چې کوم دی ډیټا ټیبل دی ولري ایرور بار دی ولري دا بعضې موضوعات دی چې چارټ کې لولو خو دی البته بنسټیز ځای چې کوم دی هغه په ایکسل پروګرام کې دی یعنې په ورډ کې دومره نه کارول کېږي ګریډ لاین دی ولري په همدې ډول دې نو چې کوم دی لیجنډ دی ولري هغه دی هم په څه ډول وي اوکې که چیرې زه دلته کلیک کړم لیجنډ یې اوس دلته دي سیریز 2 سیریز 3 غواړم چې دا دی په څه ډول وي
لیجند دی وي رایټ ښي خواته دی وي ټاپ پاس دی وي لیفت البته کیڼ لور ته دی د دې دنده څه دی دا موږ ته امر ښیي چې تر ټولو لوړه سلري یا لوړ فیصدي د کوم عدد چې دی همغه ته رنګ ورکوي مثلا شین تر ټولو کم دی ورپسې ژیړ چې کوم دی هغه تر هغې زیات دی او ورپسې خړ چې کوم دی تر ټولو لوړ دی چې دا موږ ته امر راښیي دې نه وروسته کویک لیاوټ د مختلف ډولونه لري کولی شي چې دا تبدیل کړو په دې ډول یا په دې ډول او په همدې ډول سټایل کې هم کولی شي چې دا تبدیل کړو مثلا په دې ډول دی یا دې په دې ډول یا دې هم په دې ډول اوکې دې وروسته چې کوم دی کالمونه هم پکې کولی شي چې جوړ کړو سویچ کالم رو په همدې ډول سلیکټ ډیټا هم کولی شي چې پکې سلیکټ کړو که چیرې زه دا کلوز کړم هغه موضوعات چې دلته انچیک دي یعنی غیر فعال دي سلیکټ ډیټا ته راځم دې لارې هم کولی شم چې کالمونه سویچ کړم البته دې اساسي کار په ایکسل پروګرام کې ترسره کیږي دې وروسته ایډیټ ډیټا کولی شم ډیټا ایډیټ کړم اوکې ایډیټ ډیټا هغه کومه چې په ایکسل کې جوړیږي هغه کولی شم چې بیرته ایډیټ کړم لکه مخکې مو چې دا ټیبل جوړ کړو دې وروسته ریفریش ډیټا کله چې مثلا دا پروګرام هینګ شي کولی شم چې هغه ریفریش هم په هغه صورت کې چې هینګ شي refresh this chart to show update data دا ریفریش که دغه چارت چې هغه ډیټا اپډیټ شي دې وروسته چینج چارت ټایپ د ډولونه یې کولی شم چې تبدیل کړم مثلا لاین په ډول دی امر راوښیي اوکې په دې ډول لوړه چې تر ټولو کمه دی هغه خړ دی ځکه لوړه فیصدي دلته غوره شوې یا هم مثلا په ایریا په شکل دی وي یعنی یو تپې په بڼه اوکې یا مثلا بار په شکل دی وي مثلا سټوک په دې ډول دی مختلف ډولونه دي چې کولی شو چې وکاروو دا چې کوم دی فارمټ د موضوعات چې کوم دي دا ټول مو په ډېرو ځایونو کې سره مطالعه کړي او دې کې کوم څه نه دي پاتې کوم څه چې دلته دی چارټ ایریا په دې کې کولی شو هغه کوم موضوعات چې د ډیزاین له لوري وو د هغوی سره یو ډول کار کوي فارمر سلیکشن د موضوعات مو هم لوستي دي همدې ډول ریسیټ ټو میچ سټایل هماغه کوم لومبي سټایل ته چې کوم دی ریسیټ کوي شیپ د انسرټ شیپ کولی شو یو شیپ هم ورته انسرټ کړو په همدې ډول مثلا په دې ډول هغه کولی شي چې ورته راوړو کنټرول پلس زیډ دې نو چې کوم دی د موضوعات ورډ آرټ سټایل د لیکلو سټایل دې په څه ډول وي زه غواړم چې په دې ډول دي اوکې پوزیشن یې په کوم ځای کې وي په دې ځای کې وي مثلا پای کې وي یا هم ورته وایم چې ټاپ دی وي ټاپ سنټر ویت سکویر ټیکسټ راپینګ په دې ډول دی وي که چیرې ورته وایم چې نه خپله ډومبي حالت کې دی وي کولی شم چې دا بیرته کنټرول پلس زیډ خپله ډومبي حالت ته راوړم راپ ټیکس د موضوعات مو هم لوستي دي ارینج روټیشن ګروپ الاینمنټ او په همدې ډول سایز دا ټول مو لوستي دي او دې نو چې کوم دی انسرټ کې سکرین شیټ دی دې پسته کولی شو چې د سکرین انځور له ځانه سره ولرو راځم سکرین شیټ ته وروسته ورته یم سکرین کلیپینګ کلیپ یې اخلي د سکرین اوس مثلا تر دې ځای چې کوم دی دا انځور باید ولرم اوکې بیرته راځم سکرین کلیپینګ ته اوکې مثلا ورته یم چې تر دې ځای دی اوکې هماغه انځور یې دلته راوړو کولی شي چې دې کې اوس ایډیټینګ هم وکړو چې دا پکچر ټولز کې فارمټ ټب دا ټول موضوعات مو لوستي مثلا کراپ کوم یا هم ورته وایم چې دا دی په دې ډول وي اوکې مثلا په دې ډول دی لومبی کراپ ورته وایم او وروسته ورته وایم په دې ډول دی یا هم په دې ډول دی اوکې دا موضوعات مو ټول لوستي دې وروسته انسرټ کې سټور ان مای اپلیکیشنز
چې دغه موضوعات به بیا په راتلونکي درس کې بحث پرې وکړو. زموږ نننی درس همدومره بس.